ناوه ولسوالي چې د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار په 10 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده، د غځېدلې سړک ځینې برخې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې سوي دي چې اوس یې د رغونې چارې د بست خصوصي پوهنتون په مالي ملاتړ او د ټولګټو چارو ریاست په همغږۍ ترسره کیږي. د بست خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي رئیس انجینر محمد خان وفا سکون رادیو سره د مرکې پر مهال ویل چې یاد سړک 23.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې مخکې یې سروې ترسره سوې ده او اوس یې د سړک د ځینو ویجاړې سوو برخو بیا رغونه کیږي او کیدای سي شاوخوا یوه میاشت په بار کې ونیسي. دا تقریبا 23.5 کیلومتره سړک دی د لښکرګاه مرکز څخه بیا در ناوې در ولسوالۍ پورې. دا د بست پوهنتون په مالي ملاتړ د ټولګټو چارو محترم ریاست سره په همغږۍ کار شروع سو چې مخکې سروې سوی او د هغه نه وروسته موږ هغه مالي امکانات ورته وسنجولې، مالي امکانات ورته آماده کړل. نو کار یې تېره ورځ شروع سو، هغه د افتتاحیه مراسم یې تقریبا څه کم د یوې میاشتې پورې دوام کوي او تکمیلیږي خیر. بل لور ته بیا د ټولګټو چارو ریاست د پلان او انجینرۍ امیر انجینر نثار احمد نصرت وایي چې د یاد سړک د رغونې چارې د بست خصوصي پوهنتون په مالي ملاتړ او د ټولګټو چارو ریاست په ماشینرۍ او ګډ نظارت سره بیا رغول کیږي چې د بست پوهنتون او ټولګټو چارو ریاست ترمنځ د یوه ګډ هوکړه لیک له مخې دا چارې پر مخ وړل کیږي. بست پوهنتون زموږ سره د همکارۍ په شکل باندې دا وعده کړې وه چې موږ به د ناوې ولسوالۍ مربوط سړک چې شاوخوا 23 کیلومتره اوږدوالی لري په دې مسیر کې 600 متره په اندازه باندې متر مربع په اندازه باندې تخریبات دي، اووه پلچکه دي چې دې ټولو وعده دې کړې وه چې موږ یې انشاءالله ترمیموو. نو مالي ملاتړ چارې دوی مخته وړي او ماشینري د پوهه ادامې ریاست په واک کې ورکړې ده او نظارت هم د پوهه ادامې ریاست د تخنیکي ټیم او هم د بست پوهنتون چې خپل انجینري پوهنځی لري د استادانو او هغه محصلین چې هلته دي. د سیمې اوسیدونکي بیا له سکون رادیو سره د خبرو پر مهال د لښکرګاه ښار او ناوې ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلي سړک د بیا رغونې په تړاو خوښي څرګنده کړل او د لویو لارو او پلچکونو رغول یې یو نیک اقدام یاد کړ. دا د ولس ګټه ده، د دغه ګټه ده. تاوانونه یې دغه درلودله چې ټکرونه پر کېدله، دغه پر کېدله وروره دلته څومره ټکرونه وسول. په دې پروژه خو موږ بیخي د حد نه ډېر زیات خوشحاله خاطر د دې چې دا زموږ دپاره د خدمت زموږ دپاره دی. نو دا دغه کوم ټکرونه چې دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار څخه تر ناوې ولسوالۍ پورې غځېدلي سړک ځینې برخې د تیرو جګړو او ماینونو له کبله ویجاړې سوي وې چې اوس یې تازه د بیا رغونې چارې پیل سوي دي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.